یوه ورځ رسول الله علیه الصلاة والسلام طواف کاوه چې د یوه کوچي آواز یې واورېد. ویل یې یا کریم. رسول الله علیه السلام هم وویل یا کریم. کوچي د حرم شریف ناوې په لور شو، بیا یې وویل یا کریم. رسول الله علیه السلام هم ورپسې وویل یا کریم. کوچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مخ را وګرځاوه، ویې ویل ای د ښکلي نوراني مخ او د متوازن ښکلي قد درلودونکې ځوانه، آیا په ما ملنډې وهې؟ والله که ته د دې ښکلي مخ او ښایسته قد درلودونکی نه وی، نو خپل ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به مې ستا شکایت کړی وی. رسول الله علیه الصلاة والسلام په خندا شو، په مسکا یې ترې وپوښتل ای زما عرب وروره، ته دې خپل پیغمبر پیژنې؟ کوچي وویل نه. رسول الله ورته وفرمیل نو څنګه ایمان پرې لرې؟ کوچي وویل په پیغمبرۍ یې ایمان لرم، د نبوت تصدیق یې کوم، خو لیدلی مې نه دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای کوچیه، نو پوه شه چې په دنیا کې د نبي او په آخرت کې شفیع زه یم. کوچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسونو په ښکلولو شروع وکړه. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای زما عرب وروره، له ما سره داسې مه کوه لکه څنګه چې عجم د خپلو پادشاهانو سره کوي، یعنې زما لاسونه مه ښکلوه. الله تعالی د تکبر، غرور او زورواکۍ لپاره نه یم مبعوث کړی، زه یې په حق سره زیری ورکوونکی، د جنتونو او ډارونکي له دوزخونو لپاره مقرر کړی یم. دا وخت جبرائیل علیه السلام راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل الله تعالی در باندې سلام کوي، په تحیات و اکرام دې لمانځي او فرمایي اعرابیه کوچي ته ووایه چې زموږ په نرمۍ او مهربانۍ غره بېغمه نه شي. د قیامت په ورځ به د خرما د زړي سوري او د خرما د زړي د پوستکي په اندازه د ښو او بدو حساب ورسره کوو. کوچي وویل آیا پروردګار به را سره داسې حساب کوي؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام وفرمایل هو، که وغواړي همداسې حساب د سره کوي. کوچي وویل د الله په ذات مې د قسم وي، که حساب یې را سره وکړ نو زه به هم ورسره حساب کوم. رسول الله ورته وفرمایل د الله تعالی سره څه شي حساب کوي؟ کوچي ورته وویل که الله را سره د ګناهونو حساب کاوه زه به ورسره د مغفرت حساب کوم، که د سرغړونې حساب یې را سره کاوه زه به ورسره د عفو حساب کوم، که زما د بخل بخیلۍ یې را سره کاوه نو زه به ورسره د هغه د کرم حساب کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، دومره یې وژړل چې ږیره مبارکه یې لمده شوه. جبرائیل علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې ورته راغی، ورته وویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله تعالی سبحانه وتعالی در باندې سلام وایي او فرمایي ژړا دې بنده کړه، او کوچي ملګري ته دې ووایه چې زموږ سره د حساب نه کوي، موږ هم حساب ورسره نه کوو، دی به په جنت کې ستا ملګری وي. الله جل جلاله دې په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ ټولو دیدار وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.